د پاکستان سرخار اسلام آباد کې ځای عدالت ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ خپل فیصله کې ویلي دي چې د عمران خان د گرفتارې وارنټ باندې د حکومت په کروڑونو روپے خرچ وشو. باید عمران خان د عدالت امر ومني، خو عمران خان د ریزلري چې ژوند ته خطر جوړ دی. اور میں نے کیا شورٹی بانڈ دیا کہ میں 18 کو ما عدالت ته د سکیورټي بانډ ورکړی چې پاتلسم عدالت ته وړاندې کېږم. د دې نه وروسته اوس څه جواز نه جوړیږي چې دوی ما گرفتاروي. د پاکستان حکومت بیا د ریزلري چې عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کېدلو لپاره په هیواد کې اړې غړې جوړ کړې دي. आज भी जो है ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा د پکور کې پټ شوی دی، خو موږ به یې راباسو، ضرور به یې نیسو او عدالت ته به وړاندې کوو. قانون پوهان وايي باید عمران خان عدالتي احکامات ومني. د نه منلو په صورت کې ورته قانوني ستونزې نور زیاتې دي شي. که د رول اف لا صحیح عمل درآمد کیږي نو پکار دا و چې د پرون ارست شوی او د دغه کوټ ته سبای تاریخ ته قبل سبای تاریخ ته د کې د پریزنټ شوی نو ادروایز خدا پکار دا. خو کدی ته سړی ګوري نو لکه خپل ارست ډینای کول د یو لیډر د پاره په هیستوري کې د دې مثال چرته نه ملایي. خبريال رفعت اورغزی وايي د شخکاری د عمران خان خلاف مقدماتو کې د گرفتارۍ قانوني عمل نه به هغه بچ پاتې نشي. حکومت دا کوشش دی چې عمران خان خلاف کم کیسونه دی پاغه کیسونو کې دا نه اهل شي. دوه کیسونه چې غاډر اهم دي، کم توشخانه او بل چې کم ټیرین وایټ کیس دی. دا بالکل کم چې د پاناما کیس زو کنه هغه سره ملته جوړته کیس دی. په د دوه کیسونو کې عمران خان چې داغه نه اهل کې دوه ډیر چانسز دي. او عمران خان ځکه اوس عدالتونو تزین نه چې دا نه غواړي چې د فرد جرم عاید شي. که فرد جرم عاید شي بیا مطلب خامخا پروسس کیږي. د رواني ستونزې له امله په ټول هیواد کې او په خاصه توګه د پنجاب سرخار لاهور کې د عمران خان د کور نه بهر د تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو لخوا د تیرو سو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. دغه نښتو په مهال یو شمېر پولیس او د تحریک انصاف پلویان ژوبل شوي هم دي. څېړونکي وايي په روان سیاسي اړیکو کې زیات نقصان د عامو خلکو کیږي، خو څوک هم د ولس ستونزو ته نه ګوري. ګوره معاشي صورتحال خو ټوله دنیا چې دا ګوري روان دي کنه. دا کمی مظاهرې دي 2 ورځو کې چې کومه لکه ټول ګراو جلو روان دي او بیا دا صرف دا نو لاهور ښار کې خپل ته ډېر دغه ولکه حالات خرابو، خو په ټول پاکستان کې په غړ غړ ښارونو کې چې د پی ټی آی ولا مظاهره وکړي روډونه بلاک کو نو دلته پیښور کې چې دی لکه هغه ریډ زون ته داخلي دوه دروازې ماته کا نو دا لکه دا څنګه ټول دنیا خو ګوري زموږ خو الریډي معاشي صورتحال ډېر زیات خراب دي. د سره مطلب دی چې لکه زموږ چې کم معاشي صورتحال هغه د سوي چې هغه ته ډېر بل غټه دچکا ملو شو. نو تا انویسټمنټ د تا ټول هر څه چې دا خو سکیورټي سره ډېر لینک دي. په داسې حال کې چې د پاکستان معاشي ستونزې زیاتې شوې دي، د امریکا یو بانک خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د قرض تړون ونشو نو پاکستان لبا په هیواد دننه او بهر خپل ټول قرضې واپس کول ګران شي. څېړونکي وايي دا به د پاکستان ستونزې نور زیاتې کړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ډي سي.